سلامونه ملګرو جوړ په خیر غواړم چې د نړۍ تر ټولو کوچنی هېواد در معرفي کړم د ایټالیا د روم په منځ کې د واتیکان په نوم ښار دی هم ښار دی او هم هېواد دی او دا د نړۍ تر ټولو کوچنی هېواد حسابیږي 800 کسان یې نفوس دی او په 2040 کال کې د دوی بودیجه یو څه لوړه شول هغه نه مخکې به دوی د بودیجې کسر وخو 50 میلیونه شاوخوا دوی ډېرې پیسې وګټلې او د تیرو کلونو کسر یې هم پوره کړ د واتیکان هېواد چې دی په 1929 کال کې د موسلین سره یې تړون لاسلیک او په دې توګه آزاد هېواد شول هغه نه مخکې 200 کاله د ایټالیا برخه وه اوس د دوی پیسې چې دي معمولا له سیلانیانو نه ځکه موزیمونه یې دي د هغو ته خلک ټکټ اخلي ورځي بېلابېل تاریخي ځایونه یې دي له دې نه ځینې سوداګري معاملې کوي او په عین حال کې په بس په نو باندې ځکه چې مذهبي خلک یا مذهبي ادارې دوی ته پیسې ورکوي او د مذهبي خبره چې مونږ کوو د کاتولیکانو مشر دلته دی او په 2025 کال کې د مې په 8 د لومړي ځل لپاره امریکایي کاتولیک مشر وټاکل شو دی لوی 14 دی نو په دې توګه دا د نړۍ کوچنی هېواد مو هم وپېژانده په راتلونکو خپرونو کې به د نړۍ تر ټولو لوی یا ستر هېواد در پېژنم روغ اوسئ